ځورولو، اویا کاله ځورول د دې سبب شول چې د پښتنو په خاوره باندې یو داسې ګل راوټوکېده چې وږمې تر لرې لرې وطنونو لاړه او خلک ارمان کوي چې کاشکې دغسې یو ځوان رهبر موږ لرلی. ډېر دروند او معزز مشر منظور پښتین فکر کوم چې پر لیکه شوی دی، تاسو خپله درنه وینا واورئ. سخت تخنیکی ستونزه ده. بس زه درنه هیله کوم هغه شعر د کاروان صاحب ور کوم چې ډلې ډلې یار لګېږم په زړه کې مې نرۍ نرۍ سیتار لګېږي. نو مشر منظور پښتین صاحب اړیکه وصل شوې ده او هغوی تاسو سره خبرې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د جرمني په کولن ښار کې د PGM او د بېلابېلو فکرونو او ټولنو مشران او نمایندګان راټول شوي دي. ټولو ته د زړه د تله سلام او ستړي مشي وایم. او بیا د دې جرګې منتظمینو ته PTM جرمني په وخت خواري کوي او داسې د خپل ملت او د وطن غونډې جوړوي، هغو ته آفرین وایو. ورسره د PTM یورپ څومره هم ذمه دار ملګري د بېلابېلو هېوادونو راغلي دي او د PTM یورپ کوارډینیټر ورسره د ملګرو ټولو ته هم سلام چې دوی په دې درنه جرګه کې د شرکت لپاره د لرې لرې ځایونو نه خپل ځانونه رسوي. ډېرو درنو قدرمنو د دې خبرو په اول کې به زه د سویلي وزیرستان د PTM ودرې ځوانانو ته چې د افغانیت په فکر مین وو او د خپل ملت او د افغانیت لپاره یې ژوند تېرولو او څو ورځې مخکې دوی د یو ترافیکي حادثې سره مخ شول، شهیدان شول. روح الله کامرید، محمود او ریاض هغه ته دعا وکړو چې الله دې دوی ته جنتونه ورنصیب کړي. الله دې زموږ ملګري د داسې حادثو نه نور وساتي او الله دې مولانا زینت الله شفیق ته ښه صحت ورکړي چې زخمیان ورسره. قدرمنو عزتمنو، د وطن نه لرې مېشته د وطن خلک راټول شوي. ملت د وطن مو نه دی هېر کړی او دا خوی یقینا لوړ خوی دی او دا یقینا یوازې زموږ نه، دا نړۍ نور ملتونه هم کوي. زه به دا ووایم چې باید دغه خوی نور زیات شي. ولې فلسطینیانو په جرمن کې خپل فلسطین نه دی هېر کړی؟
ډلې پکار ده چې څومره فعالیتونه یعنې پکار دي او بیا د دغې نتیجه به څه وي. ما د ملګرو سره په دې خبره هم کوله، دلته پوهان خلک ناست دی، باید په هغې باندې زه هغه ټاپک نه چېړم، خو دومره خبره کوم. په اروپا کې میشت زموږ چې څومره هم ډایسپورا ده، دا د یو کنفیوژن سره مخ ده. دوی په خپل فکر کې همیشه اکثریت خلک په دې کنفیوز دي چې د وطن د مسایلو آخري حل څه شی دی او موږ څه وکړو. په دې باندې یو بیس کېدلی شي، یو علمي بیس چې دلته ډېر ملګري راغلي دي یا نن یا هر کله چې وي، باید په دې بیس وشي تر څو چې د ملت فکري کنفیوژن نه وي ورک شوی، هغه تګلاره ورته په خپلو خیالاتو کې ډېره ښکاره نه وي، تر هغې بیا دوی حرکتونه هم کم کوي، زیاتوي نه. دا خو علمي بیس دی چې زه هغه خبره نه کوم. دلته جرګه ده، د جرګې په هکله به خبره وکړو. باید په دې باندې د وطن مسایل چې کوم دي، سپیشل که مونږ د وطن مسله یادوو، په لر او بر وطن کې ډېر لویې ستونزې شته دی. کمزوری کابل د ټول افغان ملت، که هغه په کوز وطن آباد دی که په بر وطن آباد دی، د ټولو دپاره د کمزورۍ سبب ګرځي او دښمن بیا په دې باندې یعنې دلته خپلې منصوبې ښې په اسانه په مخ وړلی شي. په خاص ډول چې ټول افغان ملت غوښتنه وکړي چې په کابل کې د یو داسې جرګه وشي چې په هغه کې د ټول افغان ملت مشران موجود وي، چې په هغه کې د ټول افغان ملت چې داسې یو جرګه چې په هغه کې د افغان ملت یو مشر هم هغه که بهر دي که په بل ځای دي چې هر چېرته دي هم ټول د دعوت ټول د راشي او د دغې ملت د دغې وطن په یو ځای باندې دا ولې هلته ماحول بېل دی تر هر بل ځای، هلته ډېر اثر لري. نو دغه ستونزې دي. مونږ اوسني وخت کې ته وګوره، مونږ په دې دور کې هم د خپلو خویندو لونو د علم د پوهې خبره چې کومه ده هم هغه لا نشي اورېدلی. باید نن ډېر واضح شو په دې باندې، ډېر کلیر شو په دې باندې. تاسو وګورئ دلته د دنیا قانونه په دې اروپا کې آباد دي. د یو چا دپاره یعنې دلته د سیاسي فعالیت دپاره دومره لوی شمېر کې راوځي، آیا موږ د خپلو خویندو لونو د تعلیم د حق دپاره په دومره تعداد ولې نه راووتلو؟ په دې باندې باید دا جرګه بیس وکړي. دا جرګه نن په ټوله اروپا په ټوله ډایسپورا کې په امریکا کې جرګه شوې ده، هلته کسان ټاکلي دي. داسې یو ورځ وټاکي چې ټول افغان ملت د خپلې خویندې لونو د حق دپاره په یوه ورځ باندې په یو لوی شمېر راووځي، په یو ګڼ شمېر راووځي. مونږ یعنې اتلیسټ یو زور راوړل شي، یو پریشر جوړ کړل شي د دې دپاره چې دا د لر او بر په منځ کې کوم ګېټونه دي په ډیورنډ لاین، په دې باندې یو ظلم یو جبر چې کوم لګیا دی، هر وخت بند، تجارتونه بند، اثرات یې څومره لوی وځي. په دې کابل کې د پاکستان د سفارتخانې په نامه باندې یو ځای دی. ته یقین مکه دا د افغانانو د لوټ مار دفتر دی. په دې کې هره ورځ په زرګونو فارم صرف د ویزې دپاره جمع کېږي، یوازې فیس نه $1500 په یوه ویزه ته داخلي. که خپل بچي ته څوک راځي، که دلته تجارت وي، که دلته کار وي، که دلته کور وي. مشره ډېر وبخښه، مشره غږ نه اوري.
مشره مشره مهرباني وکړه دا په کابل کې سفارتخانه د پاکستان په نامه چې جوړه ده دا اوس هم چې څومره تجارت د افغان وطن کېږي دا د دغې بتا لاندې دی د هېڅ ځای نه بتې اخیستل شي یا ویزه هم چې یو مریض یې جوړوي چې یو تاجر جوړوي چې دلته کورونه دي زموږ اېخوا دېخوا چې تګ راتګ کوي 1500 2000 زر ډالر یو ورځې نه اخلي دا ولې ته یعنې ډیورنډ لاین باندې تګ راتګ په ډیورنډ لاین باندې تجارت د کرښې دواړو خواته انسانان یو لوی مصیبت ته جوړوي. زه یو وړوکی مثال درکوم ستاسو په ذهن کې به راځي که نه خو د عامو ولسونو ژوند تړلی دی دې شیانو ته. ته د خوست سبزي میوه وزیرستان ته راځي دا په 80 روپیو 50 روپۍ کالدار دوی کړي دي خو هغه په بند کې دي چې هغه په بند کې نو د لاهور او د فیصل آباد او د نورو ځایونو سبزیانې دغه ځای ته را روانې شي هغه ورته په 300 کالدار دي. نو یو خوا خو د هغې خوا پښتون تجارت بند شه بل خوا د دې خوا پښتون چې کوم دی هغه یو لویې ګرانۍ سره مخ شه چې بیا د غربت د لاسه به مسافرۍ ته سوالونو ته او ګردې ته سیخېږي. دا چې څومره ګوره موږ څومره مسافر لرو د دنیا 30 ملکونه په 1 کروڑ نه کم آبادي لري موږ 1.5 کروڑ مسافر لرو. دا خو هم یو اندازه ده تر دې زیات چې د بر وطن ټول سره دمه د څه شي د لاسه په خپل وطن کې د کاروبار لارې نشته دی د تجارت لارې نشته دی په خپل وطن کې تعلیمونه نشته دی په موږ لا یعنې خوشحال یو چې که موږ په ښې ورځو کې ژوند کوو داسې نه ده. دا ما چې اول خبره وکړله چې باید ټول افغان ملت ته د یو لوی جرګې غوښتنه وکړي چې هغه په کابل کې د ټول افغان ولس کابل دی کابل دی که د هر ځای مشر دی چې ټول پکې شریک وي او په شریکه سره کښېني. نو دا د دغو ټولو مسایلو د حل لپاره یوازې دا د جرګې غوښتنه هم نه بلکې په دې یورپ کې مېشت خلک په دې یورپ کې مېشت افغانان ډېر ښه تعلق لري د دې هېوادونو د مشرانو سره د دې هېوادونو د سیاسیانو سره باید دا ټول تعلق یو مرکزیت ورته سیټ شي یو داسې کې چې یو چینلایز شي او د خپل وطن په ګټه باندې وکارول شي. موږ که د ډیپلوماتیک اپروچ د دوه ملکونو په منځ کې دلته موجود نه دی ولې نه ډایسپورا یو دومره پرشر جوړ کړي چې د هغې د لاسه هم دلته یو حرکت ممکن نشي. محترمو په بل خوا که موږ د حالاتو خبره وکړو حالات د وطن د پراکسي جنګونو د پراکسي جبهو او د پراکسي او ډالري طرزونو په طرف باندې خطي کام لګلي دي بلکل هغه لګلي دي یو کار وطن د یو لوی جنګ د داسې جنګ دا جنګ ته څوک خوشحالي او په کومه انداز ورته خوشحالېږي په دې جنګ ته یو ملي مرکزیت ته یو ملي حاکمیت نه لري نو دا به څنګه ستا په ګټه تمامېږي دا ستا په ګټه نشي تمامېدلی. لهذا دغه جنګ دغه عامل دا جوازونه دا زموږ د ملت څه شي لپاره نه دي بلکې د دنیا د پراکسي جنګونو د ضرورتونو والواقع هم سلیفیه که دومره کمزورې ده ته یقین وکړه چې ته ډبېدلی شي د کامو ملت د ځوانانو د ځوان نسل د اکثریت باندې د دې سریسنس ډېر کمزوری شوی دی. هغه سوشل ایپس باندې په ټیکټاک باندې په دې باندې د ډرامو یعنې دوی ته خوند ورکوي چې موږ اوس څه ډېر وخاندو چېرې داسې یو عمل وشي چې ډېر وخاندو ولې خاندو ولې دوی ته موقع دا نه وایم چې خندا بد لري یو سیریسنس هم وي چې په وطن بد حالات وي یو د خلکو یو د ولسونو یا یو خپل طرز یې وي یو خپل اثر یې وي د شیانو هم د غلام چې کله ته زیات سیریس وي عمل هم زیات کېږي. نو د کام د وطن حالات بد دي دلته په کل
وطن کې خو یعنې بیخي اپریشنونه اعلانوي خلک د کلینا خبرې په د نږدېو وختونو کې تاسو ولیدل په خوست کې بمبار وکړ ماشومان او ښځې شهیدان صحیح پاکستان پیاوړی په ډیکان کې په سره ورځ هغه سره ولاړ یې استنوان دی ولې نه کوي سره جنګ کې خوست سلام دی خدا نه کوي بیا دواخان خبرې کوي اوس سړی ته ډیکان اوسه دواخان لا ډېر لرې دی
زه د دغه تفصیل اوس نه وړاندې کوم. هغه به بېرته بیا په یو وخت کې مناسب نن دی یا سبا دی هر کله وزه بیا د تفصیل بیا وړاندې کړه. دا مې ډېرې لږ خبرې وکړلې، ډېر ثبوتونه را سره پراته دي، هغه به بیا وکړمه. خو مونږ په یو فکر کې شولو، په دې فکر کې شولو چې مونږ په اووه کاله دلته هر چا هره هره وکړه، هره کیسه مو وکړله، فکر مو رسولو کام ته فکر تر ډېره حده پورې رسېدلی دی. آیا اوس دا چې کوم مونږ تېر څه کول دا اثر لري که نه لري؟ کتلو د خپل ملت او د وطن د خپلواکۍ سبب په اړتیا ګرځېدلی شي. یقینا دا وړوکی عمل دی بیا چې کله په مخکې ځې نو هغه بیا چې مو وکتل حالات او واقعات او موسمونه هر څه داسې وهم نه دا ما خلاصوه پر ځای د دې چې مونږ کوم ملت وولو په دې باندې چې راځئ په هغه ځای مې راټول کړو، په دغه ځای مې راټول کړو او دوی دومره لږ څه مصروف وساته، بېمعنې مصروف وساته. نو دا یو شکل و. دوم یې دا و چې په منصور باندې اعتراضونه وشي چې ته چېرې یوازې څه نه کوې. دا و نو د کام بېمعنې چې هغې څه مقصد او معنا یا څه نتیجه نه ورکوله، د داسې یو ځای کې د دوی د مصروف ساتلو پر ځای خیر دی په معنا به تنقیدونه وشي. زما څه ملت ډېر څه دی، زه به نوم ملت به وي، زه به نوم وطن به وي. موږ د وطن او د ملت د ګټې لپاره همېشه حرکتونه کړي دي. نه دي دا چې که زموږ په ځان څه سوالونه راځي چې هغو ته جواب ووایي شي. د ځان د سوالونو د جواب لپاره موږ همېشه مو د ملت لپاره کوي. اوس هم یوه خبره ټوله دنیا د په کلاو غوږونه اوري. نه مایوس یو، نه ناست یو، نه ورک یو. دا د ورکېدلو کیسه خو څو ځله وشوله، خو چې کله به بیا راپورته شول بیا به د اسلام آباد غوږونه سره وو. داسې نه ده. نه ورک یو، نه مایوس یو، ښه چمتو یو، ښه تکړه یو الحمدلله. نور هم ورته تکړه یو، نور هم ورته سخت یو، نور هم په دې نه زیاته جذبه هم لرو، په دې بیخي بیا هم ورته اوس ښیي. البته دا ده چې د وطن د حالات د بدلولو لپاره معاصر روغ او ښه ګامونه څه دي، هغه څنګه واخلو. ټول د هغې پلینینګ او د هغې ترتیباتو په نتیجه کې مونږ یعنې یو داسې حالات که څه هم پي ټي ایم غلی نه دی، که څه هم چې په جانې خیل باندې د اپریشن ټول جانې خیل کام راووتلو، احتجاج یې وکړو، د جانې خیلو مشران دا قسم وکړي چې په دې کې لوی کردار پي ټي ایم نه و ادا کړی. نه، لوی کردار پي ټي ایم ادا کړ چې خلک یې راوایستل. هغه په شمالي وزیرستان کې نن جرګې کېږي، هغه په جنوبي وزیرستان کې جرګې کېږي، هغه په بل ځای کې مزاحمت کېږي. نن یې هم دغه پي ټي ایم کوي، نن یې هم دغه پي ټي ایم کوي. خو انشاءالله نن به تر دې هم معاصر حرکت، تر دې لوی حرکت هغه ټیک ته وخت به رانه واخلي. خو البته دا وطن دا ملت نه مو چاته پرېښی، ځانونه مو پرې قربان دي. نو خپل ټول ژوند راته بخلی دی، موږ څه نه کوو، موږ د خپل ملت ګټلو لپاره ناست یو، د دې لپاره حرکت کوو. نو انشاءالله د یو لوی عمل، د یو لوی حرکت سره بیا هم موږ مخ پر وړاندې وو، تر څو چې د دښمن نسکور کړی نه وي، تر څو چې خپل وطن ګټلی نه وي، تر هغې پره به دا مبارزه جاري وي. هېڅوک دا خوبونه نه ویني چې ګویا که پي ټي ایم یا کمزوری شو، ګویا که پي ټي ایم لا ورک شو. انشاءالله چې تر څو دښمن نه وي، دښمن به ورک شي، امکان لري پي ټي ایم کېږي. خدای مو تل آباد لره. ډېر نو په یو ځای سره د یو خاص به وکړمه، یو بل ته مینه ورکړئ، یو بل ته عزت ورکړئ، یو بل ته احترام ورکړئ، یو بل سره ورورګلوي وکړئ، سره نږدې شئ. قانونه ملتونه په اتحاد او د یو بل سره په نږدېوالي باندې پخېږي هم، کلکېږي هم، او د دښمن په مخته د یو کلک دیوال هم په دې طرز نه جوړېږي. په اروپا کې دا خبره اوس باید څه وکړمه، که څه هم د ستونزې داسې کیسې نه دي پکار. زه د اروپا ټولو ملګرو ته وایم چې تاسو دلته په خپل منځ کې دننه یعنې د اختلاف ګنجایش مه پرېږدئ. تاسو په خپل منځ کې دننه د یو بل سره داسې ګنجایشونه کوي، ختم یې کوي. داسې ګنجایشونه مه پرېږدئ چې هغه فاصله زیاتوي، فاصلې کمې کوي. د یو څه خبرې مو ومنئ،
فاصلې مه ساتئ. دغه د ملت او د قام په تاوان دي. د خپل منځ کې یووالی ته، د خپل منځ کې د عزت او د احترام ویشتو ته دغه ټکو ملت ته زیاتوالی ورکړي. خدای متعال آباد ده. دا زما आवाज هم دی او د ستا आवाज هم دی. سوال کوي یو خو انشاءالله تعالی موږ وعده درکوو چې پی ټي ایم داسې یو واحد د څه دی چې نن پی ټي ایم جفت د سره داسې ټول پښتانه دلته په اروپا کې دي داسې واحد دی. انشاءالله به واحد پاتې کېږي. دا د سره وعده کوم. دا زموږ مرام ده، دا زموږ هدف ده. ستا आवाज هم اوري. موږ سره یوه پوښتنه تا سره په دې جرګې کې حال دا ده چې ته خپله ټول ډایسپورا نه څه امید لرې؟ یعنې ته په خپله د پی ټي ایم د یو د پی ټي ایم د مشر په توګه دغه پښتنو دغه افغانانو نه دغه ډایسپورا دا کې صرف جرمن نه ټول چې څومره افغانان دي د محکومې پښتونخوا او د ګران افغانستان نه بهر ته څه توقع لرې د دوی دغه یو عمومي پوښتنه ده. مهرباني. زموږ په دې نوم یادېږم، زموږ په دې نوم یادېږم چې دا څه Bien.